قندهار کې ستاسو یاد دي زنګاوات کې چې یو کور ته یو کافر وحشي امریکایي فرعوني ورننوځي او د شپې په یو کور باندې ورننوځي او په هغه کور کې د هغه سپین سرو او د سپین ږیرو په مخ کې هغه په خوب باندې ویده ماشومان پر دا سر باندې ولي 11 کسان د یوه کور او بیا تلتکان پر راغورځي او اور ورته وراچي او ټول جسدونه یې وسوځي د پیښو خو زموږ تاسو په مخکې دلته راسره وسوت هغه زنانه یې حکایت کوي چې بیا ویډیو انټرویو ځینې اخیستل کېږي چې ما په ځغاسته ځینې وځغستل ویشتلم خو بچیان وشان راڅخه پاته سول او په اور باندې یې وسوځل دا خو دلته داسې قربانۍ موږ ورکړلې ګورئ په سوو انسانان مو قرباني کړله زنګاوات کې یو سړی و لکړی کې راج سلام اکا په نامه باندې غالبا نومېدی ما یو وخت شپه ورسره کول بیا د قصه کول یو شپه د دې کندهار کې پنجوایي ولسوالۍ کې د زنګاوات سره دلته د مسلمانان د دې علاقې خلک د دې وطن څخه ووتل مهاجر سوله په کلي کې جنګونه و داسې د دې غره په بغل کې واړوله د شپې کافرانو بمبارونه پر وکړله غالبا شاوخوا 1500 کسان یې شهیدان کړل په یوه شپه که ستاسو یادي چې یوه انجلۍ پکې پاته سول 15 کسان د یوه کور قتل سول شهیدان سول چې بیا دا بېننګه بې شرفه د یهودو غلام امید کرزی ورلی او ویډیو یې ویسته هغه انجلۍ یې په غېږ کې نیولې ده ورسره ژاړي خو دا ژړا یې د مکر او د منافقت ژړا وه خو د دا کرزي د لاسه دغه اور پر افغانستان بل سو زموږ دا وطن ته چې دا اور راوړل سو دا په سوو کسانان چې په یوه شپه شهیدان ورکول دا خو د دغه بېننګو غلامانو د لاسه و چې نن بیا دا نارې وایي چې امریکایان زموږ دشمنان دي په دماغو کې بیا د بې معاف مرداري د حیوانانو پرته وه د انسانانو لا نه وه د حیوانانو مرداري په دماغو کې وه نن یې دماغونه وځی ته ورسېدل وایي امریکا مو دشمن دی امریکا مو وژني نن هغه بې شرفه قرضی هم دا نارې وایي دغه خلکو موږ دغه ځایو ته ورسو بیا به برته راتلل ګوره بیا پر زخمو باندې مالګې پسې راشندلې په سوو انسانان بیا په یوه ورځ شهیدان کړل هغه انجلۍ یو چا دلته بل ورځ یو مولوي صاحب دی په خروټ آباد کې هغه راټول هغه زموږ قریبه ده هغه یوه انجلۍ په کور کې کوچنۍ پاته سوه 15 کسان شهیدان یې ورکړل هغوی شپو کې خو کوچنۍ ونه پوهېدل یو مولوي صاحب راته ویل خروټ آباد کې ول اوس دلته خروټ آباد کې واده د هغه انجلۍ او لیونۍ سول چې اوس غټه سول پوه سول خبره سول چې مور پلار مې یو چا را قتل کړل ورور و خور مې یو چا را قتل کړل په ګرده کور کې یوازې بې قریب و بې سرپایه پاته سولم د سر سایوان نه لرم یوازې پاته سوی یم په پردیو خلکو یې واده کړلم څوک نه لرم هېڅ قریب یې نه دی پاته سوی اوس لیونۍ سوې ده اوس لیونۍ ده د ډېر فکرو غم اوس هغه حاجي سلام اکا یې شپه ما ته قصه کول غالبا چې ژوندی به وي الله دې جنتونه ورکړي که وفات سوی سپین ږیری و یو ورور یې راسې ناست و ماخستن په یو کوټه کې موږ ناست و قصه یې کول ور زما د کوره 11 کسان شهیدان موږ په دغه شپه باندې زموږ ورکړل وړونه و بچیان مې ګرځوه یا مې ورور و یا مې بچی و یا مې ورارګان ول چې هلته بمبار شروع سو موږ دې خواته د کلي سره وتلي دلته د باندې یو ځای ناست د شپې چې بمبار شروع سو زموږ پر کورو باندې تاسو فکر د ځانه سره کوئ چې ستا پر کور باندې بمبار هر مسلمان دی دا فکر کوي الله دې مو وساتي خو چې سړي پر کور باندې اور بال وي او ستا بچان یو څوک په توپکانو در وژني او ټکان یې اورې چغې و نارې د بچانو اورې او بې وسه یې څه دي په وسه نه وي پره د انسان دلته د سړی فکر وکړي چې دا به څه حال وي پر مسلمان ول ورور مې تړلی و په دغه شپه باندې ورور مې داسې چغې نارې راته وهلې را سره یو ځای و ما ورور دلته ولاړ ور زه ورځم ځان ورسره وژنم دا اور ته ځان ورچوم زما ژوند نه دی په کار چې زما پر بچانو باندې اور بل دی زلته ولاړ ول ما تړلی و خلکو را سره نیولې و د چغې و د نارې وهلې ول ما ورې لکئ موږ ول که ورسې خو تا هم شهیدوي په کور کې مو د کافران وحشان ننوتلي وه ټول کور یې هلته را شهیدان کړله ما ورور ځینې پاته سول د باندې پاته سول دغه د پلار په مخ کې زوی شهیدول د مور په مخ کې اولاد شهیدول دکه هغه فرعون د معاشتي اولادونه ور شهیدان کړله خو د دې زماني فرعونیانو هم زموږ سره دغه اعمال وکړله
بلکې در هغه بدتر اعمال یې راسره وکړل. مقصد مې دا دی چې ګوره داسې قربانۍ ورکول سولې، دغسې ځوانان ولاړل شهیدان سوله، داسې کورونه ګورې موږ ډېر لرو چې په کور کې نارینه نه دی پاته. د دروغو بشریت دی ټول اولس په ځان نیولې ستا یو کس په ډېر قیمت دی پر بېوزلو قتل عام دی لا په دې کې څه حکمت دی هېڅوک نه وایي چې ولې دغه څومره لوی وحشت